د پاکستان پوځ د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې د هند 12 بې پیلوټه الوتکو له نسکورېدو خبر ورکړی دی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، پاکستاني پوځ د عملیاتو خبره هم کړې او په وینا یې بېګا شپه یو ولسي وګړی وژل شوی او 4 پاکستاني سرتېري ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف جودري ډېره کړې تېره شپه هند څو ځایونو ته د ډرون الوتکو په لېږلو سره د تېري یو بل عمل وښود. یو ډرون لاهور ته نږدې پر یو پوځي مرکز برید کړی. هند تر اوسه د پاکستان د پوځ د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان ملي اسمبلۍ پرون له هند سره د ترنګلتیا زیاتېدو په اړه بیړنۍ غونډه کړې. د هند او پاکستان ترمنځ د روانې ترنګلتیا په لړ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي هند ته رسېدلی دی. نوموړی له هند څخه وړاندې اسلام آباد ته تللی و او هلته یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د رامنځته شوې شخړې په اړه د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوې چې عباس عراقچي به پرون له خپل هندي سیال جي شنکر سره وګوري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.